ولسمشر غني افغان سیکانو هندوانو ته څه وویل؟ څه عملي کړی او هغوی څه ترې غوښتي؟ سلام، ستړي مه شئ. څه موده وړاندې د امنیتي ستونزو له امله زموږ یو شمېر سیک او هندو هېوادوال هند ته کډوال شول، خو وروستیو کې ځینې بېرته کابل ته راستانه شوي او تمه ده پاتې نور هم بېرته هېواد ته راستانه شي. جمهور رئیس محمد اشرف غني نن غرمه له هند څخه راستنو شویو افغان هندوانو سیکانو سره کتلي. ارګ وایي جمهور رئیس راستنو شویو افغان هندوانو سیکانو ته ښه راغلاست وویلو او ورته یې وویل تاسو د هېواد په سلام د تاریخ کې ډېر اوچت ځای لرئ او هیله ده یو ځل بیا په هېواد کې د سوداګرۍ، هوساینې او همدلۍ لامل شئ. تاسو د افغاني ټولنې نه جلا کېدونکي برخه یاست. دغه راز جمهور رئیس محمد اشرف غني د نورو امرونو ترڅنګ عدلیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې ارشاد حج او اوقافو وزارت سره په ګډه دی د افغان هندوانو سیکانو ټول عامه ځایونه تشخیص او له غصب او خرڅلاو څخه دې خوندي شي. یاد دې وي چې د افغان سیکانو هندوانو ګڼ شمېر ځمکې غصب شوې. افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې په ډېر کم تعداد کې دي، خو بدبختانه چې بې شمېره ستونزې لري او ژوند یې تریخ دی، سره له دې چې دوی زیاتره تجار خلک دي او په نورو مسایلو کې کار نه لري. د افغانستان اسلامي قانون مني، خو بیا هم آرام نه دي پرېښودل شوي. خو یو څه چې واضح ووایو، سیکان او هندوان زموږ وروڼه او خویندې دي، زموږ ناموس او د دې هېواد اصلي بچیان دي. دوی د هېڅ کوم هېواد نه دي راغلي، دوی د همدې خاورې بچیان دي. له ولسمشر غني مننه چې د هغوی بېوسو سره یې وکتل، خو هیله لرو چې کړې ژمنې ورسره عملي شي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ژر مې لایک کړئ. پرې بیا ستاسو پر راځم بلې وبخښم کې خدای مو سپارم. الله پامان.